پاکستان او افغانستان تجارتي لارې تیر تقریبا 8 میاشتو نه چې دی مکمل بند دي، بلکې دا 9 میاشت چې دی پیل شوی دی چې دغه تجارت چې دی بند دی، نه دی خو نه تجارت کیږي او نه الته نه کیږي، او لوجه چې دی په لکونو خلک چې دی دوړو طرف ته چې دی بیروزګار شوی دي، او ډیر خلک مزدوران یا دا چې کوم چابړي فروش د سلاندې چې کوم د عام مزدوران دي دوی ډیر په مشکل کې دي، او تر اوسه چې دا نه معلومیږي چې دغه سرحدي لارې به کله کولاویږي. او په دې باندې چې نن موږ خبرې کوو، موږ سره موجود دی د پاکستان افغانستان جاینټ چیمبر اف کامرس سینیئر وایس پریزیډنټ ضیاءالحق سرحدي صاحب. ضیاءالحق سرحدي صاحب څنګه چې ما وویل چې تقریبا 9 میاشت شروع شوه، نو اخر کله پورې به دا لارې بند وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو دې تاسو مشکور یم کې دې اهم ایشو لپاره تاسو ماته انوایټ کو. څنګه تاسو خپل ابتدایي کلمات کې دا خبره وکړو چې تقریبا دا پہلا جون دی، 1 جون دی، او دا 9 میاشت تقریبا شروع کیږي لګیا دی چې دا موږ تجارت د سرور بارډر کم دی، موږ تورخم بارډر شو، انګور اډا شو، خرلاچی شو، غلام خان شو، دا ټول بارډر باندې. بل څنګه تاسو ته پته دی چې موږ خاص کر د موږ شوبې تجارت دا کوم خیبر پختونخوا دی، دا اوس ته تجارت دا ډېر مودې نه سدیانو دا تجارت روان دي، او تقریبا د موږ شوبې 80% زیات د دارومدار کم دي هغه افغانستان سره دي. صحیح. د دې اقدام سره د خاص کر د موږ شوبې د کسٹم کلیئرینګ ایجنټ، بارډر ایجنټ، شپینګ ایجنټ، امپورټر، ایکسپورټر، ترانسپورټر، مزدور لکونه کسان بیروزګار شوي دي، او یو اندازې مطابق څنګه تاسو ته پته دي اربونه ډالر دوړو طرف نقصان شوی دی. صحیح دی. خدا سرحدي صاحب دا لکه دا چې سرحدونه یا د لارې بندي دلته پاکستان کې کم خلک چې دی تجارت سره تړلی وو، دو ور سره تعلق وو، دا خو لکونه خلک دي، دو بیا اوس څه کوي؟ تقریبا 9 میاشتې لکه هغه خو به څه خو به کوي کنه روزګار، نو هغه چرته دیغه خلک څه کوي؟ خبره دا دي چې دا ډېر زبردست تاسو سوال وکړو. زه تاسو خپل مثال ورکم. جی. وګورئ چونکې زمام دې سره د کار سره زما وابستګي دي، تاسو یقین وکړئ چې زه هفته کې د دفتر ته چېرته تاسو راغلي، زه هفته کې 2 یا 3 ځله راځم. هغه وجه دا دی چې کار بالکل نشته، دفتر کلاو دی، بیا ځای دی، بجلی دی، خرچې دي. داسې ډېر خلک داسې دي هغه دې امید کې دي چې انشاءالله نن سبا پورې دا بارډر به کلاو شي. امید باندې دنیا کې هم دی که نه، خو بهرحال هغه خپل ځان دپاره څه نه څه کاروبار خو رزق حلال دپاره خو سړی کوشش کوي. داسې افغانستان څنګه تاسو هلته موږ ملګري ټول هغو دپاره هم ډېر مسایل دي، خو هغه هم کوششونه کوي چې دا کم لارونه دي دا کلاو شي. او دا خاص کر دا بیا پاکستان کې وګورئ، ما خو تاسو وویلو مثال ورکو چې کراچۍ نه واخله تورخم پورې پوره یو چینل دی. کراچۍ کې بیا وګورئ دا موږ 2-3 پورټونه دي، هلته لیبر دی، هلته کسټم کلیئرینګ ایجنټ دی، نور دنیا آباد دی، بیا ټرکونه دي، ټرکونه کې مال لوډ کېږي، هغه بیا کم ټایم دلته تورخم بارډر ته لاره کې پېټرول پمپ دي، هوټلې دي، دا څومره به بسریږي دي، څومره لکونه کسان کم دي دا بیروزګار شوي دي. صحیح دی. خدي خو پاکستان کې هغه تاجران چې چا دا سیزونه لګلو هغه خاصه بیروزګار دي، خو دلته کم کم سیزونه چې دي مونږ لکه افغانستان ته ډیر لګلو چې هغه باندې ډیر اثر غورځیدلې، دا کم کم سیزونه وو. خبره دا جی کې دا تاسو د یو لنډ مثال ورکوم कि यो सुई कि न सुई आगे नवाला हेलीकॉप्टर बोल रही अस्तना द टोल सामूना दे देना काबल था और बल्कि मक्की सेंट्रल एशियाई रियासतों टेरर हर यो शायद दे देना दा सीमेंट शो सरिया शो दा बिल्डिंग मटेरियल का ना देने अलावा जूसी शो मिल्क पैक शो बलाई शो गोश्त शो सब्जियां दी पाकिस्तान की कम फ्रूट पैदा की आगा दिन अलावा नोर ढेर सामान दासी हो कि कम खुराक कबाब हो ट्रोल दे जन भाई अल्तना अफगानिस्तान था होकरी पूरा अल्तना द सीजन के अगोखपुर सीजन हो सब्जियान मलतन रात लो फ्रूट में रात लो दे सरा सरा काटन रात लो मुंगता डपोल द मुंग कम इंडस्ट्री हो द आगे आगे सर चले दो बिया आगा लाजवार शो लेपिस लजुली शो कानी शो स्टोन शो दिन अलावा नूर आगे ढेर मसनूआत दी कम अफगानिस्तान ना देखो रात लो
هغه ډرای فروټ شو نور ډېر سامانو د دې اګزام سره د تاسو اندازه وکړي چې څومره بیروزګاری شو. خدا التا تاسو خو چونکې جاینټ چیمبر اف کامرس دی التا چې کوم افغان تاجران دي غو سره تاسو رابطي وي نو هغه څه وی لکه هغه باندې کوم قسم اثرات غورځېدلي دغه تجارت بندش پوجي خبردار جی چې زما هغه څنګه ماته تاسو ته زما خانجان الکوجي سره رابطه کیږي ننم امشا د ډېر غټ التا کاروباري هغه دی او ډایرکټر دی د پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس کابل لپاره ننم زما هغه سره خبر شوی دی هغه مې کې ځکه موږ خپل ته خوند باندې یو پریشر واچلې دی چې به دا د دې مسلې سه حل وکړي او بس تاسو کوشش وکړئ موږ ما څنګه تاسو ویلو کې موږ دا مګډا صاحب دا کوم پریزیډنټ دی هغه بالکل خپل کوششونه جاری کړي دلته ماته موقع ملاويږي د دې سلسله کې د صوبایي حکومت سره گورنر صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره چرته موږ ته بل بدا دي څنګه ماته سوزوي کې سرحد چمرا کامرس کم دی 1958 ناکام دی دا ټول دا ټول چمبر دی دا مدر اف چمبر دی زه دلته د سینیئر وایس پریزیډنټ پاتې شم دی وخت موجوده وخت کې زه دلته سینیئر دا ایگزیکټیو ممبر صحیح دی او دا موږ چمبر اف کامرس تک سره چمبر کامرس نام پورا کوشش کوي لګیا دي مونږ فیډریشن کوشش کوي لګیا دي چې دې مسلې سه حل وځي خو تاسو اول دا چې تجارت بند شو پهله 2-3 میاشتې د تاسو تنظیمونه چې یو د تاجرانو د ډېر احتجاجونه کولو ډېر روانو پروټیسټ کولو دا کم چارواکي دي مهم خلک دوسره ملاقاتونه کولو خو اوس د 4-5 میاشتونه مونږ ګورو تاسو بالکل خاموش خبره ده جی یعنی کې خبره هغه ده کې ما څنګه تاسو مثال کو زما روزانه اخبارونو کې زما کالم د دې حواله سره ډېر راغلي دي اوس هغه جړه کم دی کنه بس بهرحال نه هم شروع شو کنه مونږ ډېر کوششونه وکړو دی وجه سره بیا مونږ خاموش شو چې حکومت ته چا سره زور خو نشته کنه مونږ خپل یو ریکوست دی هغه کولی شو باقی دا دی چې مونږ همیشه دا خبره کو چې کاروبار کې او دا کم سیاست دی دا کاروبار نه بیلی دا سیاست کم دی دا همیشه دا کاروبار کې رخل اندازي کی دا سو دا ورکوټه غونډه مثال ورکوم دا انډیا 70-75 کالونه دا موږ سره هغه سره همیشه تناوي هر یو ټایم واغا بارډر باندې د جړپونه رواني لیکن تاسو اوس خو خیر بل قسم حالات دي یو غنټه د پاره تاسو دا نشي ویلي چې دا واغا بارډر یو غنټه د پاره بند شي دلته خو یو پټاغونه هغه شي دا بارډر مونږ بند شي نو دی بیا څه وجه دی لکه دا بیا مطلب دی چا صاحب دا خو بیا لکه دلته ظلم دی د پښتنو سره دی خبره راځي مونږ خدا همیشه د ګورې سیاست کم دی کنه جی د کې سیاسي کم کسان دي کنه هغه یو بکار خدا دی چې هغه خپل یو کلیدي کردار پکې ادا کړي لیکن دا دی چې هغه دورا توجه نه کوي دې طرف بکار دا دی چې هر یو مونږ چیمبر دی کې فیډریشن دی کې پاک افغان جاینټ چیمبر دی مونږ پورا کوشش دا دی چې د دې مسلې کم هغه حل دی هغه لپاره وګوري هر یو خبره مذاکرات سره کیږي ټاک سره کیږي جنگونه سره څه فائدہ نشته جنگ کو بیا د دې خبره باندې مونږ برازو چې ممکن چرته او خپل مذاکرات چرته وکړو او دا کوم مسایل د دې مسایل د حل لپاره څه کوششونه اخري پوښتنه تاسو ته څه توقع دی چې کله پورې به دغه چې دی کلو شي دغه لارې شي او دې خبره ده چې مونږ خو کې زر نظر دا بارډر کلو شي ولکه مونږ خلک ډېر تنگ راغلیو او دې سره د مونږ کم کاروباري کسان دي او خاص کر د مونږ د پاکستان افغانستان مابین کې کم نور خلک کم دې سره وابسته دي ټول بیروزګار دي هغه موږ کوشش کوي لګیا دي او موږ هم دا کوشش کوو اوس وګورئ دی کې ودا د څنګه تاسو پته کې امریکا او ایران پکې او نور پکې ډېر خوا خو کم هغه حالات دي او ان شاء الله امید خو دې کې الله دې وکړي دا ایران والا مسله حل شي او ان شاء الله هغه نه پس موږ ته کوي دا امید دی چې ان شاء الله زموږ کم بارډر دي د دې مسله به حل شي ان شاء الله زه ولک سره دي صاحب تاسو ډېر مننه تاسو موږ ته وخت راکړو